که په کومه ورځ تاسو واورېدل چې مولوي عبدالخالق د خپل مذهب د مسلې تېر شو د یو تکلیف په خاطر باندې په هغه ورځ زما مرګ تاسو ته راوړي چې څومره تکلیف را باندې راځي د الله تعالی په دین مو د خدای سره وعده کړې ده چې زما د مذهب کوم مسایل دي کوم مذهب دي امام ابو حنیفه رحمه الله والله العظیم که بدغه یبل بیشت قدر څه دی وافه واړی واذا ذات متشدد دي شدت فموږ مس خلک دا خبرې کوي وای دا شدت زویم چې څومره کتر تساهل مشکړي دي په دین کې شاید ډېر خلک دي ولی موږ په ډېر عمر باندې په ډېر څه باندې چاته کافر نه وای ډېر غټ خطاوي د خپل سپیش چې موږ نه وایو چې کافر سره نور ته چې دین اسلام وته مګر جانب مقابل خلک سکی پر هر څه باندې پر هر چني جزئیات باندې مستثنا کافرانو مشرکانو بدعتانو په یو چني اعمال باندې خلک ته شرک او کفر او بدعت نسبتونه خلق په کافرانو شدت خدا غري چې مسلمان د اسلام باسي کفر ته اړه ورته د دومره مشکلات په سر باندې خپل د خلکو سره دا په دې خاطر نه چې مشته د دنیا ګټه دی یو څه فایشات بلکې دا عین جهاد دا عظیم عبادت په عبادت د خپل مذهب لپاره د خپل طریقت لپاره د خپل عقیدې نو دغه دفاع په خاطر باندې مهم شی د مسلمانانو لپاره بیا خاص کر یو د لپاره اتحاد اتفاق علامه کوثری رحمه الله ارغام المرید کې لیکي یو ولی الله واقعا نقل کوي چې په طریقې عالیه قادریه شریفه کې مولد و زړه یې غوښتل چې نقشبندیه شریفه کې مولد خدای وایي زه شرمېدلم د حضرت قرآن پیر غوث الاعظم دستگیر رضی الله تعالی عنه څخه چې هغه وایي ما په طریقت ته شنه کېدل چې لاړم بل طریقې په د شپې خوب وینم په خوب کې حضرت قرآن پیر صاحب مبارک وي شاید نقشبند ته مبارک وي زما په زړه کې په دا خوب کې د تمنا د چې کښې طریقې نقشبندي شریف کې مولد شوی وایي حضرت قرآن پیر صاحب ته وایي مولد څه نقشبندي شریف کې زما خوا نه بدېږي ځکه المقصود هو الله د ټولو طریقو مقصد الله جل جلاله ضرور به ضرور اخر زمانه د انسانانو یو څه نظریاتي جزئي اختلافات په خامخا د یو عالم د بل عالم د استاد او شاګرد وي د یو شیخ او بل شیخ وي په هغه باندې اختلافات نه چې حتی د ګمراهۍ سره ورسي در هغه شان په خامخا یو ملګری د ابل تیریږي ابل تر تیریږي که خامخا یو بل څه څراغ راوغه ته د پتا کې څه دی پتا کې څه دی پتا کې څه دی نو د صحابه دي چې محفوظ د ګناه او د انبیاء دي چې معصوم د ګناه دا خو سړی نه څه پیدا نو خلق توایي چې په طریقت کې نه دا سره ورزم چې سره تباہ په یو طریقه کې د نیم مولد په عقیده جوړ رستا ورور دې زما ورور دې تعلق ورته ساتي راځي تاسو لله هیڅ د دنیا یو اسراب الدنیوي او مفادات نه وي نو خاص خدای شریک اتحاد او پر د خپل مذهب باندې صلابت په مذهب کې دا واجب دی کلک لري وس خلک دا شدت واذا ذات متشدد دي شدت فموږ مس خلک دا خبرې کوي وای دا شدت زویم چې څومره کتر تساهل مشکړي دي په دین کې شاید ډېر خلک دي ولی موږ په ډېر عمر باندې په ډېر څه باندې چاته کافر نه وای ډېر غټ خطاوي د خپل سپیش چې موږ نه وایو چې کافر سره نور ته چې دین اسلام وته مګر جانب مقابل خلک سکی پر هر څه باندې پر هر چني جزئیات باندې مستثنا کافرانو مشرکانو بدعتانو په یو چني اعمال باندې خلک ته شرک او کفر او بدعت نسبتونه خلق په کافرانو شدت خدا غري چې مسلمان د اسلام باسي کفر ته اړه دغه شدت نه ویل کېږي چې دوی چاته وایم چې دغه مسله په دغه طریقه نه ده په دغه طریقه دا خو د علم حق یو صلابت دی په مذهب دا به واجب دی په خپل مذهب باندې بکلک درېږي دا علم په مذهب ورته نه جوړي چې یو مسله منم بل ورځ به پرېږدم ماته بیا نه منم نه د مذهب پر مساجد باندې مسله د کومه کې چې مختص هو
موږ بیخي ډېر څه پرس کړي بیخي ما د ځانه سره ډېر څه پرس کړي ما ته هر د چا کله کله ویله پاکستان کې چې دا مشکلات او دا حالات د دې مشکلاتو سره به دغ سوي به طبیعت به خراب سوي ما ول ما بیخي ډېر څه پرس کړي دا هیڅ نه دي چې موږ مستقیم تاسو ټول په موږ شاهدان که په کومه ورځ تاسو واورېدل چې مولوي عبدالخالق د خپل مذهب د مسلې تېر شو د یو تکلیف په خاطر باندې په هغه ورځ ما مرګ تاسو ته چې څومره تکلیف را باندې راځي د الله تعالی په دې مو د خدای سره وعده کړې ده چې زما د مذهب کوم مسایل دي کوم مذهب دي امام ابو حنیفه رحمه الله والله العظیم کې بدغه یول بیشت قدر څه دی وافه واړی یا برابر مذهب باندې سلامت واجب څومره کله تکالیف چې موږ دنیا هر تکلیف ته ها الحمدلله دا مخبر ایمان دی دا ایمانی قوت دې دې سړی په مذهب نشي کېږي دا زموږ ایمانی قوت دی چې په مذهب باندې لک لري دربه فرض